دا ورو سوال کړی دی چې زما رور دی هغه عقل کم دی نو هغه غلی کېږي نه چې کله چغې شروع کړي نو چې کله موږ وو نو بیا غلی شي نو آیا د ده وهل جایز دي او که نه؟ الجواب اولنی نصیحت زمونږ ټولو هغه مسلمانانو ته دی او انسانانو ته چې د هغوی په کور کې داسې یو امتحان پې الله راولي چې کور کې یو ماشوم یا زنانه خور لور یا د مشرانو کې چې کله مشرانو عمر زیات شي دوی هم لږ ذهني کمزوری شي دا د الله طرف نه امتحان دی او په دې به صبر کړي په دې به صبر کړي او صبر به وکړي نو د دې خلکو معذوره خلکو وهل دا نه دي پکار چې معذوره نه پوهېږي زه یم که انشاءالله زما د امید دی که دوی سره په مینه محبت باندې ټولو کار شروع کړو نو ابه به پوه شي چې دوی ماته څه ویل غواړي خو چې څنګه هغه چغې شروع کړي او ته یې ویې او تا ته یو روټین جوړ کړی دی نو هغه ورسره مدد شو که نه هغه ته هم پته ده چې زه چغې وامه نو دوی به ما ووایي چې زه ووالم نو ماته وایي دوی غوسه شوي دي لکه چېرته یې داسې عادت کړي چې په مینه محبت باندې الله سبحانه وتعالی ټولو بیمارانو له شفا ورکړي او چې بچا باندې داسې امتحان راغلی دی الله دې هغوی له اجر ورکړي دلته یو فایده ته ذکر کړمه په دې لیونو پورې په دې بیمارانو پورې خندا ګورې نه دی جایز د یو فایده مې مخې ته راله ذهن اکثر دا خلک په روډ باندې څوک داسې رواني چې هغه بیماري عقلي کمزور دوی پورې خاندي علما وی علما وی ته چې په لیوني پورې خاندي دا بالکل دقه شانده چې ته په یو روغ سړي پورې خاندي خو د جسم یو اندام یې ناشنا جوړ شوی دی لکه اوس یو سړی دی رنګ یې تک تور دی ته پورې خاندي چې دا تور دی نو ټول خلک په تا پسې راپاسې وي ګوره د الله په مخلوق پورې مه خانده داسې وایي که نه وایي او په دې لیوني پورې خانده څوک تا ته څه نه وایي نو دا لیونی خو الله لیونی کړی که نه په ده پورې به هم خندا نه کړي او دې ټیم کې به د صبر نه کار اخلي الله سبحانه تعالی په موږ ټولو باندې رحم وکړي دا رو د حیله اسقاط تپوس کې دې باره کې خو ما ډېر تفصیل کړی مخکې په څو څو درسونو کې هغه مسلې له تفصیلا بیا نشي تللی خو دومره لنډه ده چې قرآن او حدیث په رڼا کې حیله اسقاط دا یو ناروا بدعت دی او دشمني دی د قرآن او د حدیث سره او بله دا چې د منځونو کفارې نشتي چې ته به د منځونو دپاره کفاره ورکړي په دې باندې نو څوک څه دلیل نشي ثابتولی چې او دا شتي د رسول سم نه ثابت دي نو دا کار ناروا دی او بدعت دی الحمدلله زموږ په شریعت کې دا حیلې میلې نشتي والله اعلم